نه لتا نه هیڅ یو څیز د پکوي شي نه دا بوت له خپله ځایه خوځېدی شي زما پلاره بندګي نه د شیطان شقلار عبادت وکړه او د رحمان پلاری وای ابراهیم شقلار کنه کړم به دې په ګټو کې سنسار لار یوه نه وه د پلار او ابراهیم په دا هر سا کې وراز د رب کري سلامونه مرګرو انور سواتی یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه کې به یې ملګرو زما په لاسونو کې چې تاسو ته دا کم کتاب ښکاري محسن انسانیت دا جهانگیر جهان صاحب لیکلی دی یقینا چې ډېر زیار یې کړی دی ډېر کوشش یې کړی دی دا د ابراهیم علیه السلام نه واله د نبی علیه السلام پورې چې کم واقعیات تیر شوي دي هغه جهانگیر جهان صاحب د شعر په انګل کې ډېر په ښه انداز باندې بند کړلي یقینا چې ډېر د پوهې کتاب دی دا ماته میلاو شو نن د امجد علي سورج صاحب په دکان کې نو چې دا کتاب کله ما وکتو نو امجد علي سورج صاحب ته مې وویل چې دا کتاب به زه یو څو ورځو له وړم د خپلو مینوالو سره به څه شریکومه نو غواړم چې ستاسو سره د دې کتاب نه دا ټول کتاب چې څومره دی وختن په وختن به ستاسو سره زه د خپل وس مطابق چې څومره هم ویلی شمه هغه به ستاسو سره شریکوم نو تاسو یې راسره هم اورئ ډېر د پوهې کتاب دی او ډېر علمي کتاب دی نو غواړم چې زه تیم څه زده کړم او تاسو راسره هم څه زده کوئ نو ډېره زیاته مننه او د نورو ملګرو سره شیر کوئ نو یو باچا و د عراق نومي نمرودو د وطن یې خواره هر خوا و حدودو دا باچا و لا زله بت پرست او د خپلې باچاهۍ په نشه مست یو تاریخ نومي سړی و بت ته راشه بس هم دغه د کارو د معاشو د بوتانو جوړولو پنکاره هر طرف ته یې خور شوی کاروبار دا بودګردار په ښار کې اوسېدلو ابراهیم نومي یو زوی هم لرلو خو چې کله ابراهیم راغی ځوانۍ کې بودګر پلار یې کړو اخته سرګردانۍ کې دا زلمی و د بوتانو نوې زاره هرګز نه روانېدو د پلار په لاره ابراهیم کله د پلار بوتان منل پلار نه ځان یې خلاصولو پسه چله اوس لټونکي و د خدای پاک د صفات فکرمندو په تشکیل د کائنات چې د شپې سپوږمۍ ښکاره شوه په اسمان ابراهیم شو سرپدارنګې بیان دا روښانه ځلېدونکی څیز مې رب دی خو دا ورو پناه کېږي کار عجب دی چې کوم څیز لري په دې دنیا پناه لایق نه دی چې وبلم الله بیا یې ورته وویل چې دا به رب وي د دنیا د اسبابونو به سبب وي خو چې نور پرېوتو وخت شو د ماښام د ځان سره وکړلو دا کلام دا رب نه دی د هم شته دی زوال اوس څه بل ځای کې به ګوري ذوالجلال د نمرود د اور په ښار کې بتخانه وه او دا د ټولو بت پرستو افسانه وه عبادت د دې بوتانو به یې کړلو هم سپوږمۍ او نور ته دوی به ټیټېدلو ابراهیم علیه السلام کوي فکرونه چې دا خلق کړي د دوی عبادتونه دا هما د کائنات وړې پرزې دي په غلطۍ دا ټولې اندازې دي خدای هغه دی چې پیدا یې دا دنیا کړه چې د ژوند او مرګ زما یې هم بنا کړه توجه زما هغه ته د پکارو د دې مځکې اسمانونو کردګاره هم الله دې د دې کل جهان مالک زما مخ هغه ته نه دی یم مشرک دا فطري الهام حاصل شو ابراهیم ته رسیدو د رسالت منصب عظیم ته دا مسلک د دین د حق شولو بنیاد
کائنات دی په توحید باندې آباد په هر څه کې کار پر ما دغه وحدت کارخانه چلوي خپله په حکمت ابراهیم به د توحید کوو اقرار ولې پلار یې ترې اول وکړو انکار ابراهیم ورته ویل چې زما پلاره تا د ژوند غلطه ونیوله لاره ته کوې د دې بوتانو عبادت چې نه ویني نه څه اوري هېڅ ساته نه له تا نه هېڅ یو څیز د پکوی شي نه دا بوت له خپله ځایه خوځېدی شي زما پلاره بندګي نه د شیطان شقلار عبادت وکړه او د رحمان پلاری وای ابراهیم شقلار کنه کړم به دې په ګټو کې سنسار لار یوه نه وه د پلار او ابراهیم په دا هر سا کې وراز د رب کریم و یو ځلې د جشن ورځ یارانو علم ووتو میلې ته سامیانو ښار شو خوښې میلې تشې بتخانې شوې د علمونه خالي هم استانې شوې نو تبرخلی بتخانې ته ځي خلیل ماتوي بوتان په حکم د جلیل چې واړه بوتان کړلو ریز مریض پاتې نشو بتخانه کې سالم سیز بیا یې تبر د غټ بوت کې خو پخوا بتخانې نظر راووت باخپا بوت پرست چې بتخانې لره روان شو د بوتانو په انجام باندې حیران شو غلغلا شوه د هر ښار په واویلا شو چې دشمن څوک د بوتانو را پیدا شو خلکو ووی یو هلک دی ابراهیم بل څوک نه دی بس هم دی زمون غلیمو ابراهیم لاس نیولی را روان کو په دربارې د نمرود حضیر دا ځوان کو بیا نمرود ورته ویل چې ابراهیمه تا پسه د بتخانې تبا کړه سیمه ابراهیم بیا داسې وویل باچا ته ای باچا لږ غوږ مې ونیسه وینا ته د غټ بوت په لاس کې تبر نه ښکاره ده بتخانه ده د په لاس پاره پاره ده خبر هیڅ نه یم زه د دې کارونو د غټ بوت نه تپوس وکړئ د حالونو که دا ستاسو بوت کولی شي ګفتار ترې تپوس وکړئ چې چا وکړو دا کار ډېره زیاته مننه د اورېدو او انشاءالله چې د دې نه بعد به بیا سبا د خیره ستاسو سره نوره وینا شریکوم ډېره زیاته مننه